بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږه ارکیکیټ ته. په ارکیکیټ کې مونږه سلب کمانډ ویلې سلیب یا سلب. صحیح ده. د سلیب یا سلب نه پس مونږ سره سټیر دی. راځو سټیر کمانډ باندې کار کوو. 2D کې ولاړم، 2D ته لاړ شم. نو سټیر ته راغلم، په سټیر سیټینګ باندې کلیک لګوم. دا ته وایي چې وایه کوم قسم سټیر پکار دی. دلته ما سره ډیفرنٹ سټیرونه لري. دا سټیر، دا ایل شیپ سټیر دی، دا سټریټ سټیر دی، دا موږ سره یو شیپ سټیر دی، دا سرکولر یا سپیرل سټیر دی موږ سره. صحیح ده. چې کوم قسم زینه ستاسو پکاري هغه زینه په دې کې شته دی. صحیح ده. دا سټیر دی یو شیپ، خو دوه نانې لیډینګ لري، یو لیډینګ پاس لري، یو لیډینګ لاندې لري. چوکونه چې کوم ورته وي دا یو لیډینګ لري، ایل شیپ دی، دا یو شیپ دی. ښه دلته موږ سره دا او دا بیا لیډینګونه دي. دا لیډینګ کوم قسم لیډینګ مطلب هغه کوم زینه چې داسې وخېږي، دا چوک چې کوم دغه لیډینګ ویلی شي. صحیح ده. دا د بعضې د سټیر ایلیمنټ دي، داسې سټیرونه هم شته دي پکې. دا وګوره ډېر ښایسته ښایسته سټیرونه دي. حضرت تاسو راشئ په دې کې یو مه انتخابوئ، لاړ شئ کریټ سټیر کلیک کوئ. څه شی کلیک کوئ؟ کریټ سټیر. چې کله کریټ سټیر هم کلیک ولګول، ګورئ دلته یو دا سټیر دی که دا چې کله انتخاب کړئ کې دا ټایپ دی، که دا انتخاب کړئ کې دغه ټایپ دا شی دی. دا فکر کوم صرف سلبونه راځي. صحیح ده. تاسو به یو ټرای پې وکئ. راځو دلته په دې کلیک لګوو، دا صرف سلب راځي. سلب څه سلب وایه چې کوم قسم سټیر ستا دی، کوم قسم چې تاسو دنه جوړولی شئ. پوهېږئ که نه. نو زه ورته یم یاره ما سره لا شیپ سټیر دی، نو زیاتره داسې شیپ ځینې وي که نه. په دې باندې به کلیک ولګوئ، دا به څه شی کوي؟ اوکې به کوي. چې هر یو ټایپ یې صرف ټایپ سلیکټ کوي، اوکې کوي. چې کله ټایپ هم سلیکټ کړه، اوکې هم کړه، تا ته وایي وی جیومیټریک سیټینګ دی. دا د مهندسي سیټینګونو کې تا ته وایي چې ارتفاع څونه پکار ده. دا به کلوز کړو، لاړ به شو آپشن ته او ورکینګ یونټ ته، او دلته به ورته سانتي متر واخلو، اوکې به کړو. سټیر ته به لاړ شو، سیټینګ مې ورته ما سره ملي متر کې و. کریټ باندې مې کلیک ولګول، دا سټیر زما پکار دی. سټیر سلیکټ کړه، اوکې کړه، سټیر راغی. دا ته وایي ارتفاع څونه پکار دی، یعنې جیومیټریک له څونه ارتفاع پکار ده که نه. ته به وګورئ ستاسې د پلور له نه تر پاس پلوره پورې، د دې پلور نه تر دې پلور د پاس په پخه چې په کوم ځای باندې ګیل تر دې ځای پورې څونه ارتفاع پکار ده. 3 15 3 لس 3 شل 3 چې څونه ارتفاع یي ته به خپل هغه هایډ وګورئ که نه. همغه لکه ته به خپل هغه اندازه به وګورئ چې پاسه ته پورې څونه ارتفاع تاسو لرئ. صحیح ده. همغه به ورکړي که یو سانتي زیات کم وي بیا برابرولی هم شي. دا ارتفاع شوه. دی چې کوم دی پلیټ یعنې پلیټ ویټ چې کوم دی د دې ځای نه تر دې ځای پورې څونه اندازه پکار ده. نارملي 1 متر موږ نیسو. تاسو خو زینه پېژنئ که نه، سټیر که نه. لکه سټیر داسې شکل سره یې داسې صحیح ده که نه. ما دغلته مادي سره بندول هلته بند شو. ښه دغسې داسې ته ویلی شي، ده ته ټریډ ویلی شي، ده ته رایز ویلی شي، ده ته لیډینګ ویلی شي. د ټریډ نارملي اندازې چې کوم دي، د ټریډ نارملي اندازې چې کوم دي که نه، دا یعنې د 25 نه واخله یا 22 نه واخله، 22 نه واخله تر 30 22 ته پورې حسابېږي. نارملي 30 دی. ښه هاسپټل کې چې کوم دی بیا 22 23 25 راځي، لږ پراخه یي. پرې مکتوبونو کې په دې ځینې کې بیا لږ ذره پراخه دا راځي. پلازو کې دې کې لږ پراخه راځي. نارمل کورونو کې چې کوم دی موږ 28 29 20 او 30 نیسو. دا د پخې دا ناب چې اخیستل شوی دا د پخې د اندازې مطابق نه اخیستل شوی دی. صحیح ده. دا پخه څه ده؟ پخه چې څونه اوږدوالی لري. صحیح ده. دا چې کله موږ په هغې باندې ږدو نو هاسپټل کې هغه کې د دې ویټ زیات وي. نارملي کورونو کې 28 28 26 30 ته پورې. صحیح شو. دې ته ټریټ ویلی شي. رایز چې کوم دی، رایز اندازه چې کوم ده دا په هاسپټلونو کې 10 12 14. صحیح ده. یا 14 15 پورې، او په عام رهایشي کورونو کې 15 یا 14 یا 18 17 پورې. سټنډرډ اندازه چې کوم ده 15 د دې او د دې سټنډرډ اندازه چې کوم ده 30 ده. صحیح ده که نه. کمې زیاتې کمې چې نیسي په هاسپټل کې او په مکتبونو کې دې ځای کې نیول کېږي، زیاتې نیسي زیاده کموالی دوایي نیول کېږي. ځای کم دی نه جوړېږي، ډېر سټیپونه سټریټ جوړېږي، نو حتما به ورته رایزر او د اندازه زیاته کمه ورکوي نو دغه کېږي. صحیح شو. نارملي اندازه دا ده. نارملي به چې دا موږ څونه سټیپونه یو زینې لپاره راولو 3 او 10 چې 18 19 20 21 چې راولي دا ستاسو خو مطابق صحیح سټنډرډ زینه ده. 14 15 دا چې کوم دا ډېره خطرناکې زینې ډېر سیده جوړېږي، سټریټ جوړېږي.
د باندې دا خېجې چې دا سټیپونه ډېر جګ جګ راځي بیا صحیح ده 2 سانتي ډېره زیاته ارتفاع ده ښه دې ټول ته ګوینګ ویلی شي صحیح ده که نه یعنې تک چې کوم دی صحیح ده او دغه یو پته چې کوم ده دغه دا سټیپ دی سټیپ دې ته سټیپ وایي دا خبه چې پې مونږ دو پخه پې څه کړو دلته داسې د څه شی ویلی شي سټیپ ویلی شي دغه لیډنګ دی لیډنګ اندازه چې کوم ده نارملي په کورونو کې مونږ 1 میټر نیسو په پلازو هغه کې چې کوم دی 1.5 میټر یا لږ سره زیات نظر کې نیول کېږي صحیح نظر د ځینې ارس ته صحیح ده ځینې ارس چې څونه دی لکه دا ځینې ارس چې څونه دی دا چې څونه دونه مطلب دا 1 میټر دا به هم 1 میټر وي دا مطلب 1 میټر 1.5 میټر 1 میټر دېرش ته نه به هم 1 میټر او دېرش ټي مشکل خو به نه وي پوه شولئ بل په دې باندې هلته کټاره لګېږي داسې ناکامه کټاره چې لګېدلې دا پیپونه چې کوم ولاړ دي پیپونو ته مونږ ویلی شو پوسټ ورته ویلی شي پوسټ هلته تاسو راځي وبه هم ګورئ صحیح شو پوسټ دې د پاسه چې کوم دی چې دا بره شي تېرېږي دا دې ته ریلینګ ویلی شي ریلینګ ټولو ته فنس یا کټاره وایي یو فنس دی یو کټاره ده ښه فنسونه چې کوم دی یا ریلینګ ورته وایي صحیح ده که نه فنسونه چې کوم دي دا د پارکونو دوی ځایونو په غاړو کې لګېږي صحیح ده او کټارې چې کوم دي که نه کټارې صحیح ده دا ریلینګ چې ورته کوم وایي که نه موږ ورته کټاره وایو دا د رهایشي کورونو په دې ځایونو کې استعمالېږي صحیح ده دواړه یو لغات دی خو لږ ډفرنس پکې شته ښه یو که فنس ورته وایي که دا ورته ښه دلته یو بل کوم شی نه راځي چې هغه ته نوزینګ وایي دې ته دا د بره پې ماربل ټایل به هم کتلي وي که نه داسې دا کوم اندازه چې وتلې دغه اندازې ته نوزینګ وایي ښه دا 1 سانتي 1.5 سانتي دا ویستل کېږي وای نه شوي نویزینګ دا کومه فاصله چې وتلې بار پې کومه ځای کې لګې کټای لګې که ماربل لګې کار چې پې لګوي صحیح شو د ارتفاع ورکړه څومره ارتفاع ورکړې دا اول 2 اتیا راغلی ده نو ته یې 3 ورکړه 3 او 10 ورکړه دې کې ارتفاع ورکولی شي نو ته یې مېره 3 او 10 ورکړه نو دا مې 3 او 10 ورکړه ښه دا یو د ورکړه بل په خپله چینج کېږي 1 میټر دی که نه دې نه ته دې چې پر 1 میټر دا بل به هم 1 میټر یو 10 یو 100 ورکولی شي ښه یعنې چې دا 1 میټر دا شو او 1 میټر دا شو نو یو څو کېږي 2 کېږي نو په کار چې دلته ما ته ولیکي 2 دا 2 25 ولیکلی ځکه 25 سانتي مینس کې دا خالي ګاره ګیپ دی دا نارمل همدومره 15 10 12 نیول کېږي څونه چې زیات وي نو همغو نه ښایي رڼا پکې زیات صحیح ده که نه ښه دا چې کوم دی د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې دا چې کوم دی دا اندازه دا 3 متره راغلې ده څو متره راغلې ده 3 متره دا وګورئ که نه دا لوور پارټ صحیح ده لوور پارټ لین چې کوم دی او دا بل چې کوم دی دا موږ سره اپر پارټ یوې دا دی یوې دا دی که ته غواړې یو زیات کې کم کړي نو دې ځای نه زیاتولی کمولی شي زه ورته مېره دا یو 200 که داسې شو هلته به خپل زینې ته ګورې مطابق ته به ګورې همغه سټنډرډ به برابر یې چې کومه چې زینه دلته زه جوړه کړمه نو زه ورته یم زه نه یاره دا هم واپس شي که درې کړه پوهېږئ که نه بل درته څه وایي د دې نه واله تر داسې ټول د دې محیط چې کم دی یعنې دا لاین دا ټول محیط دونه برابر وي یعنې لینث آف د واکینګ لاین دا کوم معنی چې ته مزل کې خو یا د سنټر لاین چې کم دی که نه خو هغه یو کدی که حساب وکړي که نه ښه سنټر لاین والی زره ډفرنټ دی صحیح ده دې ځای کې تاسو ورته ورکولی شي د لینث آف د واکینګ لاین صحیح ده که نه دغه تاسو ورکولی شي څونه فاصله کې پکار دی زه ورته مېره دا ماته فاصله 400 که کمه شوه یس که او خپله څونه وه 502 کمه وه خپل څونه و مخکې صحیح شو دا مو ته 300 که او دا مو ته څه شی که 300 که صحیح شو خو تاسو وایئ چې یاره دا ویلیو چینج کوم هغه د چینج نه شي نو هغه به لاک کړي هغه به څه شی کوي لاک به کوي داسې هم نه شو چې صرف اندازې دې ورکوه هلته خو چې بعضې اندازه نه شي اخیستلی جوړېدی نه شي هغه بیا نه اخلي نو زه ورته یم مثال د ده دا ویټس دا ټوټل څونه لري دونه اندازه ده که نه صحیح ده زه ورته یم دا یو دانه چې کوم دی یا د ټول چې کوم دی دا ماته څونه که دا ماته 1000 که ښه 1000 خو یې واخېسته بعضې ټایم کې دا دغه نه اخلي دا 500 څو شوه دلته بیا وروسته وګورئ 502 دا مې داسې برابره کړله دلته وګوره داسې شی دی ما سره د پلیټ سیټینګ کې که نه داسې شی دی ما سره د نمبر آف د دې سایډ دی څو دانې دي 1 2 3 4 5 6 9 دانې دي که نه 8 دانې دي که نه بر هغه سره 8 حسابېږي دې سره صحیح ده نو زه ورته یم یاره داسې کار وکړه چې دا ماته ته څه شی که دا ماته 100 که نو 100 به نه ویېغېستل نه بل یې کم که که نه دا دلته لینک ته لږ وګوره لینک زیات شو
هغه زه ورته یم چې دا ماته څه شی که څلوېښت که دا څلوېښت شو څونه زیات واخیستل صحیح شو دا یې اته که چې هر څنګه جوړېدل دې جوړېږي صحیح شو دا ورته اته که او دا ورته څونه که دا ورته اووه که او دا فاصله ته ښکاري دا به څونه کوي دا به 502 اتیا به کوي دا اوس وګوره دا نه اخلي 502 اتیا اول هلته لاړ شي دا 300 کوئ دا 2 دلته اوس دلته دا چې دا مې اته که دا اوس وګوره دا اوس اووه که دا مې اول 300 که وایي دا د ټریټ چې کوم دی دا دونه فاصلې لري دلته وګورئ دا ښکاري دا یو بل کوئ بل به دغه کوئ طریقه باندې خو پوه شولې که نه دا داسې مشکل سره به راځئ حتما نه خو داسې خو پوه شوئ که نه دغه شان داسې مطابق باندې به کار کوئ دا وګوره د دې اندازه دلته لږ زره زیاته ده دا د دې دا څونه ده دا ټریټ اندازه چې کوم ده دا ورته 10 کوي دا مې کینسل کو وایي دا څنګه کې سیب کې مې کې زه ته نو واپس راشه سټیر ته راغللې او بیا په کریټ سټیر باندې کلیک ولګوه بیا په دې سټیر کلیک کړه دا اوکې که چې کله دې اوکې کړو ښه تاسو په دې اندازو خو پوه شولې که نه دا ټول باندې پوه شوي دا پلیټ سیټینګ 2 3 4 څونه نه زیاته دي چې زیاتولی شي یو طرف ته بل طرف ته زه ته مې یو طرف ته اته راوله بل طرف ته اووه راوله زه خو نه چې 40 او 50 ورکوئ صحیح شو که نه خو دا دونه راوځي چې کولی شي دا د لیډینګ اندازه ده لیډینګ سره د دې لیډینګ دا لیډینګ اندازه چې کوم ده که نه وګورئ ویډ اف د لیډینګ ښکاري دا یو او شل لیکل شوی نو شل ساندي دا ګیپ دلته وګوره دا ګیپ چې کوم دی او یو متر هغه دی نو دغه شل ساندي دا ګیپ تاسو دې کې کمولی شئ رایټ سایډ او لیفټ سایډ زه ته دا یو طرف یې لس که نو وګوره یو طرف یې لس شو نو ته دا یو طرف یې صفر که له یو طرف یې لږ زره 3 شو حتما یو سټپ به زیاتېږي کمیږي بیا ورسره زه ته دا اته که حضرت دا ورته واپس څه شی که دام شل که او دام شل که او واپس برابر شو دغه فاصلې څه دي دا غاړه چې کوم دي دا زیاتولی کمولی شي مشکل خو به نه وي ښه صحیح پوه شوئ ښه دلته تا ته وایي که نه وایي دلته دا وګوره دا لیډینګ دی موږ سره ټریټ دی ټریټ او دا چې کوم دی دا رایزر دی د ټریټ اندازه څونه ده زه ورته میره دا 10 که دا 10 شوله او د رایز اندازه څونه که ورته میره دا 15 که پوهېږئ مشکل خو نشته داسې تاسو فاصلې دا وګوره دا ټریټ شو دا رایزر شو دا دې خوا چې وتلی دا نوزینګ دی صحیح ده دا ټولې فاصلې مسلې ځینې هغه کولی شي دا چې کله هر څه وشو نو دا موږ ریټریټ سیټینګ که نه یعنې 2 رایزر یعنې 2 رایزره که نه صحیح ده اگر 2 رایزر یې لیکلی دی صحیح ده او پلس 2 رن چې کم دی دا څونه کېږي 80 کېږي دا خو زیات کېږي که نه پلس 1 رن چې کم دی یعنې 15 او 15 دېرش 80 کېږي صحیح ده دغه ځای کې ته دا لیکلي درته دي دا دې ځای کې ته بیا هم شو کړی دی لاندې راشئ په دې باندې دا موږ سره جیومیټریک کار و ځینه کې ډېر کار دی دا خو دې باندې خو پوه شولی که نه دا موږ سره د جیومیټریک کار و څنګه مطلب سټیپونه زیات کړو کم کړو دا وشو دې ته راشئ درته وایي چې ځینه کوم قسم پکار ده داسې فیل پکار ده که داسې فارمیټ سره پکار ده که داسې فارمیټ سره کوم قسم شکل سره پکار ده وګوره شکل ښکاري ده که نه موږ زیاتره دا فیل والا کې دا مطلب هغه ډیکوریشن ډیزاین لپاره دا امټي خالیګاه دي دا هم ښایسته زینه دې نه جوړېږي ووډ سټایل ورته ورکړي ډیزاین ورته ورکړي ډېر ښایسته زینه جوړېږي صحیح ده او زما په دې باندې کلیک ولګول دا چې دا زینه دې کلیک ولګوله دا ته وایي د دې مواد کوم څه مواد پکار دي میټیریل یې کوم څه پکار دی دې تاسو میټیریل مواد ورکولی شئ د دې په باټم باندې د دې لیفټ سایډ رایټ سایډ زه د دې دغه سایډ سره دا طرف دی دې طرف ته داسې میټیریل ورک دا داخل طرف یې سره دا کوم چې ښکاري دا لاندې دا بره پې هغه ټایل لګومه دې ته هم دې طرف ته دا زیړ کلر ورکړه چې تاسو ته ښکاره هم شوي هم ګورئ کوم قسم سټرکچر نه جوړه او ته هم سټرکچر کنکریټ نه جوړ کړه او ته هم سټیل نه جوړ کړه دا چې کله کته وخت دا به آر سی سی بیا پوه نه شولې په دې باندې پوهېږئ نه څنګه سټیل آر سی سی کنکریټ غوندې ښکاري که نه بیا دې کې تاسو دا سټایم چینج کولی شئ دا ټولې اندازې د دې کې ورکولی شئ نو دلته راشئ دغه باندې کلیک لګو دا موږ سره څه شی دی ټریټ سیټینګ دی ټریټ سره دا پخه چې پکږدو له هغې لپاره دلته وایي نویزینګ څونه ووځي وګوره نویزینګ سایز آن د فرنټ 3 سانتي 2 سانتي ما ورته ویل چې دا موږ باندې ټایل باسو ماربل باسو
تکنس څونه لري 6 سانتي تاسو 4 سانتي 2 سانتي 3 سانتي ورکولی شئ نو ته میره دا 3 سانتي کا او دا 2 سانتي کا صحیح ده که نه دا خوا دې خوا دا څونه فاصله کې وځي دا فاصله ته ښکاري ده دې طرف ته دې طرف ته ټولې فاصلې ځي کې ورته ورکولی شئ دا نویزنګ سایز چې کوم دی لیفټ رایټ ته 0 دلته مه ورکوه چې کله اوپن یې که نه بیا ورته ورکولی شئ بیا ورته وایي په دې ټاپ باندې دا اکثره ووډ والا یي که نه وګوره ووډ ورکول شوی دی زه ته میره دې ته د ټاپ ته دا ووډ ورکه او دا نویزنګ چې کله راوځي یا زه ته ووډ مه ورکوه زه ته ماربل ورکه داسې ټایل ورکه ورته او دا بهر هم چې راوځي ته داسې ټایل ورکه او دا لاندې سطحه کې ورته ووډ ورکه دا وګوره ووډ مه ورکه طریقه باندې پوه شوئ مشکل خو نشته که نه دې دغه لاندې چې کوم ټایل څه شی لګېږي د هغې هغه تکنس هم دې کې ورکولی شئ رایز تکنس دا خو د دې سیټینګ وشو اوس ځو کټارې ته د باندې څه شی لګوو کټاره لګوو صحیح ده یعنې ریلنګ لګوو ریلنګ دلته وګورئ څه شی راغلی ډیفاین ریلنګ که نه یونیفارم بای سایډ بای سیګمنټ یونیفارم مطلب چې 4 طرفونو نه دلته به هم کټاره راځي دلته به هم کټاره راځي نو زمونږ خو دلته دا خو دیوال نه دي ګر چاپېره که نه صحیح ده که نه دلته به دیوال نه وي ولې دلته به دیوال نه کټارې ته ضرورت نشته کټاره کوم ته ضرورت دی ورته صرف منځ کې ضرورت دی بعضې ټایم کې دا د دیوال نه لږه جدا یو 10 سانتي لکه دلته ډفرنټ لري بیا به ورته دا کټاره ورکوئ لکه دا زیاتره پرې پلازو هغه کې چې کوم دی که نه دا ځینه پاوا غوندې ولاړې بر هغه سره کنیکټ دي صحیح ده نو په هغې د وجې دې خوا اوپن وي که نه بیا کټاره 4 طرفونو ته لګېږي ورته نو از یو چې کوم هسې ډیزاین پکار دی خو تاسو پوه شوئ که نه زه ورته میره زما خو داسې پکار نه دی چې پکار دی راشه ها سټایل ورکړه ورته دا سټایل دی دا کټاره دا وګوره ریلنګ سټایل دا سټایل غواړې کم سټایل غواړې دا سټایل کوم هسې سټایل غواړې سټایل ورته ورکړه 4 طرفونو ته راغله زه 4 طرفونو ته نه چې اوکې که به 4 طرفونو ته راځي 4 طرفونو ته خو مې یاده کړه څنګه کولی شي یو طرف ته راولو دا به څنګه کوي دا چې کوم دی سټایل میل به دا نو ریلنګ کوي ختمه نه کړله که نه نو دلته تا ته اوس وایي چې وایه ښه یو سایډ ته پکار ده که نه نو دا به کلیک دا خارج طرف ته راغله که نه دل نه پکار ده دلته به کلیک ولګي دا کټارې شي راغی که نه دلته به کلیک ولګي دا به تا ته به دې نه واخله اوس درته وایي چې وایه کوم قسم پکار دی دا ډیزاین پکار دی دا ډیزاین پکار دی ووډ والا پکار دی کوم یو ډیزاین کې پکار دی هر یو فارمیټ شته ښه اوس یو سټایل به کلیک کوي زه ورته یم نه زما د ټول طرفونو ته نه پکار ته نه مې د یو طرف ته پکار ده دې طرف ته بعضې داسې وخت راشي که نه صرف دا داسې وخت خو راځي نه خو دغه یو سایډ ته پکار ده تاسو به څه وکئ تاسو به بیا دا به هم نور ریلنګ کوئ بیا به د اخر نم آپشن باندې کلیک او بیا ورته وایي چې وایه دلته پکار ده دلته پکار ده دلته پکار ده کوم ځای کې پکار پوهېږئ که نه زه ورته یم یاره دا نه موږ ته د آل پکار ده په آل کې دل نه پکار ده او دې چې دا ووډ والا راوله یا بله راوله بله راوله دغه شی نه ته ښکاري ده دغه تاسو ته مې ویلی چې دلته څه شی ویلی شي دا پوسټ وایي نمبر اف پوسټ چې کوم دی صحیح ده که نه دلته وګوره دی پوسټ سیټینګ دې ځای کې ورکولی شي صحیح ده که نه دلته ورته وایي چې نمبر اف پوسټ چې کوم دی په دې کې ماته دا نمبر اف پوسټ یا دلته دا کلیک وکړو دا کلیک وکړو دا یو کلیک وکړه که نه د دې دا به نو پوسټ یا کلوزیو ټو پوسټ دونه راوله یا on every treat په هر یو ټریټ باندې راته راوله یا نمبر اف پوسټ ورته چې 5 3 4 دا ورکولی شي بیا ورته څه وایي هائی ریزولوشن یعنې دا ځینه ماته آن کا هائی ریزولوشن مطلب ښه کوالټي سره راته وښایه ریزولوشن مین کوالټي صحیح ده که نه او بل ورته وایي دې لپاره څونه ویډ ورکړئ څونه هایډ ورکړئ صحیح ده که نه د دې پرامیټر دی مثال بیا درته وایي دغه اندازې هغه ریډي کم دغه چې لګېږي که نه دا پوسټونه موسټونه د هغې هغه اندازې ریلنګ میټیریل کم قسم میټیریل پکار دی ووډ والا بیا د بل کم قسم میټیریل پکار دی دا ووډ موډ دا ټول چینج کولی شئ صحیح شو دا چې کله ټولو شو دې باندې ښه پوه شوئ څه مشکل خبرې کې نشته که نه ښه دا درته وایي چې دا لیډنګ نه دې خوا 100 سانتي دې خوا یې ولګوو 1 سانتي 2 سانتي که با دې خوا یې ولګوو کوم ترتیب سره لګی هغه سایډ ته لګی لیفټ سایډ ته لګی رایټ سایډ ته لګی لګولو طریقې دي کلیر بیا به څه وکئ بیا به دلته راشي دلته داسې شی دی دا اونلی د ټو ډي کمانډس دي ټو ډي دا ته وایي په پلان کې ته کوم هسې زینه وښیو زیاتره په پلان کې ځینې سینیمایي کته راغلي میدې سره راغلي یا داسې راغلي کوم قسم شکل پکار دی په پلان کې
یا مکمل پکار دی مکمل هم کلیک کولی شي 2D لپاره ښه د 3D کم کمان نشه ښه درته وایي دا کم ایرو چې کم دی سټارټ ایرو اینډ ایرو واکینګ ایرو سمبولونه مونونه کم قسم ورکو کټارې لپاره کم قسم ورکو پوس دا پوس معنا دا دی هغه کم خان چې کم دی که نه را ودرېږي دا پوسونه مې اوس زیات کم چې په ریټریټ باندې راوله هغه په پلان کې کومه څه ښکاره شو غاړه کې کټاره ښکاري که نه کومه څه ښکاره شي بیا د دې هغه 2D کلرونه ملرونه ټول دې کې چینج کولی شئ ورکولی شئ پوه شولئ مشکل خو نشته چینج کم که تاسو پرې باندې پوه شولئ دا خو سمبل دغه سمبولونه څه دي کم قسم پکار دي دا به ورکوي په خپل خوښې کلر سټایل به ورکوي صحیح ده هر څه چې کله وشو نو یو اوکې به کوي چې کله م اوکې کو تا ته وایي چې دا زینه سیف که ځان سره دا مې سټیر 1 په نوم باندې سیف کو لا مې اوکې کو او دا مې دې کې څه کو اوکې کو دا خو موږ په خپله بله کریټ کړه که نه نو دلته دا کلیک ولګوه دا زینه راغله دا هغه جوړي کې دا سټایل ورکول شوی ده ښه تاسو دا ډیش مه ورکوئ تاسو صرف سالډ لاین کلیک ولګوئ بیا سالډ لاین راځي زینه راغله اوس په کومې خیجو په دې خیجو که په دې خیجو نو 3D کې به وګورو که نه او 3D کې دا را زوم کوي نو دې زینې ته چې کله موږ خیجو په دې طرف باندې خیجو دا وګورئ دا رنګونه ما داسې ورکړئ چې تاسو پوه شئ پرې ښه دا یو دلته مې دا سټایل ورکړه دلته مې بره ووډ ورکړه دغه نویزینګ مې دونه را فاصلې سره راوویستل صحیح دلته مې زیړ کلر ورکړه تاسو هلته ووډ ورکړئ صرف تاسو لپاره مې زیړ کلر ورکړه چې تاسو پوه شئ دا اندازې مې ورکړې د دې اندازې زیړ ډېر غټې دي دا کمولی شئ بله کټاره هر قسم راوستلی شئ ښه منظم ډول سره زینه جوړه شوه دې لاندې پینټ ورکوي کلر ورکوي ورته سپین کلر ورکوي بل کلر ورکوي مشکل خو به پکې نه وي صحیح ده ښه صحیح پوه شو په دې زینه باندې زه ورته یم یاره دا زینه خو چې کوم نه دا په دې طرف خیږي زه غواړم چې په هغه طرف باندې وخیږه دا به څه شی سره وکړو چې دې طرف باندې دې وخیږي صحیح ده سمپلي دلته به راشئ او دا به دې ځای کې مرر به راواخلئ او دا به د دې ځای نه تر دې ځای پورې څه شی کوئ مرر به کوئ او بیا بیا ډریک کې دی خو خپل هغه وال خوا ته بیا څه شی کې رابیولئ بیا به 3D کې وګورئ بیا پوه شولئ چې کوم سایډ نه خیږي زه ته یم نه دا ولټم لګولې هغه طرف نه نو بیا په دې باندې به کلیک ولګې نور سال ته کم کمان نشته ټول په همدې باندې کېږي ښه او دا به دې طرف ته څه شی کې مرر به کوي نور اوس هغه طرف نه خیږي ښه صحیح پوه شوئ مشکل خو نشته ته هم دیاره د دې دا کلرونه ملرونه او دا 2D او دا ټول چینج کوه واپس یې کلیک که پې انتخاب یې که کلیک که پې وګوره څه لیکلي ایډیټ سټیر دلته وګوره امبیډ کې دا 01 په نوم باندې سټیر راغلی دا واپس څه شی که ایډیټ که چې کله ایډیټ ته لاړلې زه ورته مې د دې خو دا کلر چې کوم دی دا ووډ ورکړه یا ورته هم دې ته هم داسې ماربل ورکړه ورته یا دې ته دا ماربل مه ورکوه دې ته چې کوم دی داسې ټایل ورکړه ورته صحیح ده او بل چې دلته راغلی دا ټام صحیح شو دا کټاره چې کوم دی دا کټاره هم خوښه نه شو دی دا کټارې ته داسې کټاره ورکړه او دا 2D کې ما ته داسې دا ډیش مه ښیه دا ما ته سالډ ښیه داسې به ټول راته بند داسې وښیه بس اوکې که کلر هر څه سټایل چینج کولی شي اوکې کوي اول خو 3D کې سټایل ته وګورئ 3D کې دا وګورئ هلته مې هغه ټایل ورکړو دا اندازې مې ورکړه صحیح شو مشکل خو نشته که نه کلیر ښه 2D کې ګورو د 2D ته لاړم 2D کې وګوره ټول سالډ لاین راغلی اندازې هر څه پرېښودلي اوس یو بل کوېشن زه ورته مېره دا ځای ورته ګولایي که دا زینه باندې باسو که نه هغه کتلي به مې کومې ځای نه دا داسې ګولایي که ورته نو د دې لپاره به څه وکئ په زینه باندې به کلیک ولګوئ لاړ به شئ سیټینګ ته چې کله سیټینګ ته لاړلی زینه دلته راشي ایډیټ ته راشي چې کله ایډیټ ته راغللی په ایډیټ کې په دې غاړه باندې کلیک کړه دا وګوره که چې غاړه ته نږدې شي دا کمانډ درکوي که نه په دې کلیک کړه چې کله دې کلیک که څه کوي پلین کوي که چمپر کوي که فیلټ کوي ورته هم فیلټ یې که څونه ورته هم دلته دیش ورکړه دیش مې ورته ولیکل اوکې که دا دونه دیش ته هم دا بل طرف هم وکړه دا هم فیلټ که او دیش که چې هر څونه ورکوي تاسو ورکوئ لږ زیات ځان سره په نظر کې لږ زیات ونیسئ بیا ورته ورکوئ ورته صحیح ده اوکې کوي چې کله هم دا اوکې که او دلته هم دا اوکې که نو دا به داسې شي دا وګورئ 3D کې تاسو زیاده شوه ورکړئ کمه ورکړئ مشکل خو به نه وي پوه شولئ
ښه صحیح ښه دا موږ سره یو یو شیپ کې یو سټیر ته لاړم په سټیر سیټینګ باندې مې کلیک ولګول دا خو ما کریټ کړی جوړې مې کړی هر قسم سټیر اوس جوړولی شئ صحیح ده چې کوم قسم سټیر تاسو وغواړئ په دې کې جوړولی شئ په دې کلیک ولګوئ تاسو دا وګورئ فکر کوم چې دا سپیس سیور مانه دا فکر کوم چې دا ما سره اوکې مې کو او دا اندازې منازیم چې کله ورکړې دا اوکې کې دا سټیر دی که دا ما سره هغه رم شکل دی دا مو کتلی نه دی او دا داسې خطرناک سټیر دې بس وخیږي هوا ولاړه صحیح شو پوه شولې تاسو دې باندې مشکل خو نشته کلیر بل یو ذهن یو کمان راغی لکه رم به څنګه جوړوي رمپونه تاسو هم مخکې جوړ کړي وو که نه زه هغه رمپونه داسې بیا هغه کمان باندې مې ته کار کړی هغه ویډیو تاسو وګورئ بیا کنسیپ هم کلیر کېږي صحیح ده شکل ډیزاین مې هر څه جوړ کړی دی ډېر اسانه پوش پول سره جوړېږي ښه دا موږ سره سټیر کې څه مشکل خو به نه لرئ که نه ښه صحیح پوه شولئ د سټیر نه پس بل کمانډ دی روپ کمانډ دی روپ څه کار کوي وال ته راشه او په وال کې مې دلته دا وال راواغېسته دا یو وال مې جوړ کړ دلته په دې باندې ما ته روپ واچو نو روپ ته راشه روپ کم یو قسم روپ پکار دی زه ته هم دا دې باندې ته کار کوم زه ته هم دا روپ پکار دی ښه دا خو مې ته کار کړی و که نه چې مطلب په کلیک وایز دلته مطلب روپي دلته روپي داسې روپي دلته داسې روپي که نه تاسو کله 3D کې وګورئ تاسو به داسې روپ به واچول شي بیا تاسو غواړئ چې دې له زاویه کمه کړئ تکنیس زیات کړئ سټایل ورکړئ نو په دې کلیک ولګوئ انګل ورته مطلب دا 10 کړئ تکنیس ورته 15 لس کړئ ځمکې نه څونه ارتفاع ورکړئ په ټاپ باندې کوم میټیریل غواړئ په باټم کوم میټیریل غواړئ ټول تاسو دې ځای کې ورکولی شئ دلته څه شی ویل کېږي روپ ویل کېږي روپ باندې بیا مې ته کار کوم ته وګورئ اوس روپ نه لاندې یو بل کمانډ دی سکایلایټ ورته وایي سکایلایټ چې کوم دی صرف د روپ لپاره استعمالیږي ښه نو ته دې کې یو سکایلایټ ما ته ولګوه نو سکایلایټ ته راشه په دې باندې کلیک ولګوه د سکایلایټ کوم قسم سټایل کې لګوي ټول سټایلونه دې ځای کې شته دي صحیح ده دا ګوره کوم سټایل پکار دی یو سټایل به تاسو دې ځای کې خوښ کړئ سټایل هم خوښ کړه اندازې به ورته ورکړئ دا ډېر غټ راغی دا مې ورته شپېته کړه شپېته په شپېتو کې یا دا مې ورته 10 کړه اوکې کړه او دغلته دې ماته یو سکایلایټ یې درکړه لاړ شه 3D کې وګوره دغه ته سکایلایټ ویلی شي روشندان او آکش اونتی بالکل دا دغه سکایلایټ ډیزاین کې لګېږي ښه په دې کې سکایلایټ چې کوم قسم تاسو ډیزاین غواړئ په دې کې شته اندازې ورته زیاتولی کمولی شئ صحیح شو ګوره سکایلایټ سیټینګ ته راغلم اندازې ورته زیات او کم کولی شئ صرف سکایلایټ خوښ کړئ لکه دا سکایلایټ زه ورته یم راواله صرف جسټ یو کلیک ولګوه په دې باندې وګوره بره راغی ډریک کولی شي لاندې کولی هم شئ لا ډریک که دې ځي نه یا انتخاب یې کړم دې ځي نه لاندې ډریک که یا لاندې ویسي یا ټولي ته راشه دې ځي کې انتخاب یې که لږ یې لاندې ویسه لاندې دلته څنګه ولې دلته دیوال دی او سایز یې لږ غټ دی سایز یې باید وړوکی شي پوه شولئ صحیح شو نو دا ډېر په اسانه چې تاسو کولی شئ دلته سکایلایټ ورکئ نو سکایلایټ کې دلته ما ته سکایلایټ ته راغلم په سکایلایټ کې ما دا کلیک کړو په دې کې ما دا راواخیسته دلته بیا 2 کمانډ دي یو دا دی یو دا بل دا فرست نمبر کمانډ چې کوم دی 4 طرفونه سکایلایټ لګوي 4 طرفونه نه ښکاري که تاسو 3D کې وګورئ دا 4 طرفونه سکایلایټ روپ همدا که نه روپ کې که نه سکایلایټ خبره کوم 4 طرفونه روپ لګوي صحیح ده او دلته به راشي په دې باندې به کلیک ولګوئ دا 2 طرفونه نه لګوي دې سره به څه کوئ دې سره تاسو مې دا کار کړی او دلته به اوس څه کوئ
دا به څونه کم کړو دا دیوال جی کا بیا دا مې دېرش کړ دا مې لس کړ او چې لاندې راولم دا و چې بس لاندې که نه ځمکې سره لګېږي بیا یو عکس همیشه د دې هایټ زیات دی ښه داسې ډرسونه کتلي هایټ زیات په دې وال باندې به څه وکړئ وال به نو لینک کوي او وال به ارتفاع مې 600 ورکړه اوکې مې اوس به وال څه شی کوي ټریم به کوي اول دا وال کلیک ولګوئ دا وال مه کلیک کوئ دغه وال کلیک کوئ اوکې کوئ وال تکنیس هم کم کوئ زیات کوئ ښه داسې مې چې وال کلیک کوئ روپ ته راشئ دا وګورئ ټریم الیمنټ روپ دا راواخله دلته ودرېږه سلب روپ ته چې کله راغللې دا وګوره دا چترۍ غوندې چې کوم نه که نه بره ټرس چې دا مطلب سپین دی چې کله نږدې شي تور شو مین چې دا صحیح شو کلیک که کله دې کلیک اوس وایه چې کم یو دلته ټریم کم پاسینی ټریم کم که لاندې نو لاندې ودرېږه نو ګوره پاسینی ټریم شو دا بیا انجینر صاحب سره یو دانه دغه و څه ورته وایي یو پکچر غوندې و خاصه شو نو زه ډیزاین ورته وکړم او داسې لکه څنګه چې تا ویل چې دا ټرس څنګه جوړېږي دې ټرسونو باندې خپل ټایم دلته مخ را په مارک سره مه جوړوئ راشئ ابجکټ ته په ابجکټ کې لکه داسې ټرسونه دا وګورئ داسې ټرسونو لپاره به دلته راشئ د ټرس په نوم باندې کمانډ دی موږ سره دلته په بلډینګ سټرکچر کې او په روف کنسټرکشن کې دې نه تاسو دا جوړولی شئ ښکاري دا وګورئ دا ډیزاین چې کوم دی دې کې به تاسو کار کوئ وخت به ورکوئ دې نه جوړېږي یا په دې کې په سټرکچر الیمنټ کې دلته دا ټرسونه وګورئ دې نه کولی شئ ووډ سټایل ورته بیا ورکړئ دا دا بیم شکل راواله یا دا شکل راواله یا دا شکل راواخله یا دا هر قسم فارمیټ پکې شته داسې شکلونه چې دې کې ډېر جاینټونه مانټونه ټول پکې شته دي دا کله چې برج ډیزاین کوئ یا هغه کې شته دي دا ډیزاین صحیح ده دا وګوره دا ټرس او ټرس استعمال یې ډېر زیات سره پرې راواخله دلته کېږده بیا ورته اندازې زیاتوئ کموئ ورته دا یو دوه دانې ګلان کېږي دلته خوا یو خوا کې دې خوا کېږده نه دا پوش او پول سره نه کېږي صرف هغه پوش او پول سره کېږي دلته یو ګل دلته کېږي یو ګل دلته کېږي د پاسه بیا څو لرګي واچوه دا ډیزاین جوړ شو داسې یا لرګي څه دي هغه پرې واچوه لکه دا دوه ګوله مې کېغوستل که نه دا بل ډیزاین به تاسو راوستی وي خو صحیح ده بره لاړ شئ دې کې څه شو ټرسونه کوم یو کې و هغه په بلډینګ سټرکچر کې په دې کې خو به نه و فینس دی روف کنسټرکشن دا دی صحیح ده که نه به دا به راواخلئ دا فکر کوم چې په یو زاویه دي که په انګل دي دا به راولئ دا نه ولته کېږدئ 3D کې به وګورو چې په زاویه خو نه دی زاویه باندې دی که نه دا به روټیټ کوي بس هماغه طرف ته به روټیټ کوي انګل باندې دا وګوره دا انګل دی که نه روټیشن دا به 90 باندې روټیټ کوي خو دا چې کوم زاویه دی پرمیټر ته به راشي دا انګل بیا ورته څه شی کړي 15 په څونه روپ کې دی 40 دا به ورته 0 به کوي دا به ورته اوکې کړي صحیح ده دا به دې نه راواخلي او ډریګ به کړي دا یو دانه به دلته کېږدي چې کله دلته کېغوستل دلته به راشي دا اندازه وګوره ده دا به دې کې سلیکټ کړي یا لاړ شه 2D ته لاړ شه 2D کې دا سلیکټ کړه او د مرکز نه دا موف نوټ راواخله سټریچ کړي صحیح شو دا چې دې خوا هم کېږي دې خوا کېږي نو یو دانه به داسې ترتیب سره
د برابر پکې دغه ډیزاین دې پکې جوړ شو هر قسم ډیزاین جوړولی شي بل صحیح ده داسې ډیزاین که دا ته سوا یو کس وایي چې ما ته ټرسونه ډیزاین کړي ټرسونه هم ډیزاین کولی شي استاد پلازو کې چې دا سټیرونه دي که نه وای شیپ کوم سټیرونه وای شیپ چې خېږي یو د خوا د هغه زینۍ یو د خوا دی دا په دې کې شته دي که نه نشته څنګه وای شیپ کې اوس داسې خېږي یو د خوا ته ځي او د خوا ته دا پلازو کې نه وي لکه دې کې چې داسې وخېږي یو داسې تلي یو داسې تلي لکه وای شیپ نشته لکه داسې چې وختلې بیا به څوک به داسې خېږي او څوک به داسې خېږي لکه دا هغه جوکاب ته مخامخ چې پلازه کې لګېدلې ده شاهین پلازا کې کوم پلازا صحیح لګه نه دا داسې ډیزاین به په دې کې اوس نشته مثال دا به داسې به وکړي چې را به شي اول دا سټریټ درته ښکاري دا سټریټ به راواخلي دا به جوړه کړي یو اندازې سره یو سونه یې لیول سره ته خېچې پاس مطلب دا سټریټ مې راواخیسته دا مې دلته دا سټریټ مې راواخیسته هلته هایټ به ورته کم کړي که نه لکه زه ورته یم چېرې دا ماته 1.5 متر کا څونه کا 1.5 متر دا مې اوکې کړه سیب مې کړه دا مې اوکې کړل او دا مې دلته کېغوستل صحیح شو دغه ټرسونه لږ سره سلیکټ کوم دا ډیلیټ کوم دا چې کله ته کېغوستل دنه پس به څه وکړي خېجي په کوم طرف په دې طرف که نه صحیح ده هغه دا کټاره داسې ډیزاین ورکړل شوی ده ښه کټاره به تاسو چینج کړي دا به راواخلې ډریګ کاپي بیک میرر او کاپي بیک او دې طرف ته مې میرر کړه زه اوس یې روټیټ کړئ دا به دې نه راواخلې داسې نه بیا ډریګ کې دلته بیا کېږي بیا به دا دې ځینه راواخلې بیا به څه شی کې میرر او کاپي بیا کې بیا کم نه پوینټ نه د دې میډ پوینټ نه صحیح شو دا به هم راواخلې دې سره به لږ ذره ډریګ کې دا به هم راواخلې دې ته به لږ ذره ډریګ صحیح شو لاړ به شي 3D ته چې کله 3D ته لاړلې دا اوس لاندې پاتې شو که نه نو د دې ارتفاع به راواخلې دا به پاس کړي نه دا به د دې نقطې نه راواخلې د دې نقطې نه به راواخلې دا به پاس کړي دا به هم دلته راواخلې دا اندازې منازې به تاسو ورکړي ما خو مطلب همداسې بې اندازو جوړه کړله دلته به کېدی دا چې کله وشو نو بیا به لاړ شئ باکس کمانډ ته یا سلپ کمانډ ته لاړ شئ دا ټاپ نه ښه لکه داسې ټاپ صحیح ده دا زینه یې وارې لرې کوئ دا چې کله سلپ راواخیستل چې کله دا ټاپ درکړي درته ټاپ صحیح ده دلته هم چې کله ټاپ یې درکړي هلته به دا کېږي ترتیب به بیا زیات جګ او ټیټ کوي برابر به کوي او دا دې ځینه آیډیا ده که نه تاسو بس تھینکینګ به کوئ څه به جوړېږي صحیح شو کټارې مټارې ته چینج کوي ویډیو ته زیات کوي ارتفاع ورته کمه کوي هماغه هدف ته تاسو رسېدلی شئ کلیر هغه بیا داسې دا لږ غټه وي که نه دونه وړه نه وي 1.5 متر څونه وي